سلامونه د وحدت نیوز کتونکو غنی الله امین یم او اوس مهال زیلابنو تحصیل میریان کې موجود یم چې زما شاته تاسو کتلی شئ چې د خلکو ډېر لوی هجوم یعنی ډېر زیات تعداد سره خلک راوتلی دي. دغه خلک د څه دپاره راوتلی دي؟ دغه خلک په تحصیل شوه کې یعنی د شمالي وزیرستان په علاقه تحصیل شوه کې د ګیس یوه ډېره لویه ذخیره جوته شوې ده. نو دغه خبره چې کومه ده دغه د تحصیل بکخیل خلکو روانه کړه. دغه مطالبه هم کوي چې د شمالي وزیرستان خلک د هم داسې کلک ودرېږي لکه څنګه چې د زیلابنو خلک راوتلي دي. نو دلته کې په جرګه کې موجود د دې جرګې چې کومه کمیټي ده د ګیس دپاره جوړه شوې ده د هغې د کسانو سره زه خبره کوم. تاسو زما سره اوسئ. ما سره دلته کې د دې ګیس دپاره چې کومه جرګه کمیټي جوړه شوې ده د هغې ممبران ولاړ دي. په هغې کې زه اول تپوس اول خو د ملک اجمرعلي د ستا ډېره زیاته مننه چې تاسو ما له وخت راکړو او زموږ سره خبرې کوئ. نو د نن جرګه د څه دپاره جوړه شوې ده د هغې په باره کې ستاسو د وحدت نیوز ناظرین ته تفصیل ورکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د غنی الله امین شکریه ادا کوم او د وحدت ټي وي چې موږ ته یې مکار وکړه کوریج یې وکړه. نن چونکې په بنو کې په میریان خوره باندې دغه جرګه جوړه شوې وه. د اقوام بنو چې څومره قومونه دي هغه که وزیر دي او که بنوسي دي د موږ د نارت وزیرستان نه اول مونږ راغلي وي د لکي کارک نه اول مونږ راغلي وي. موږ د هغې شکریه ادا کوي. دا چونکې په شوه کې تحصیل شوه کې ګیس پیدا شوی دی هلته یې کیونو وتلي دي او هغه په دغه لاره باندې د میرو د بنو د بکاخیل اول په بکاخیل باندې رسي بیا په میریان باندې دغسې میاوالي ته روان دی. دغې باره کې پښتونر چک شوي دي چې دا باندې اول حق د میرو د پښتنې دی چونکې دا د میرو په خوره کې پیدا شوی دی او هغه پرې موږ دا ګیس پنجاب ته نه ورکوي چې څه پرې موږ سره وکړی نه وي. دغې باره کې ټول قومونه پښتون الحمدلله روي شوي دي او دغه جرګه ده. زما سره بل هم یو د تحصیل بکخیل سره تعلق لرونکی اکټیویسټ نصیب الله وزیر ولاړ دی. د نصیب الله وزیر هم مننه او د نصیب الله وزیر نه دغه پوښتنه کوم چې دغه د زیلابنو خلک دغه د جرګې خلک چې کومه غوښتنه کوي د صرف د زیلابنو د خلکو دپاره دغه غوښتنه کوي که نه دا ټول خیبر پښتونخوا دپاره د ګیس غوښتنه کوي؟ ډېره مننه. تو چې کومه پوښتنه وکړله چې دغه لکه کوم خلک غواړي دلته مطالبه خو امیز دغه دو چې دغه حق اولی دی دغه خوره دی دغه نه چې کله هغه ګیس زیاتای شي بیا موږ سره خیبر پښتونخوا کې چې چا ته په چار وي دا موږ اته ورکوي. هغې نه بعد چې موږ سره زیات شي بیا د پنجاب ته ولګي سیند ته دغه ولګي بلوچ ته هغې سره بیا موږ نشته خو پهله حق چې کوم دی دا د موږ دی او په دې باندې موږ ته مشرونو مخکې نه ډېرې قربانۍ ورکړي دي د خپلې خورې د وسایلې د اختیار هغه باندې د موږ مشرونو ډېر ممنون دي او ډېر شکرګزار دي. ملګرو زما سره دلته کې یو بل سوشل اکټیویسټ محمد خان هم ولاړ دی. د محمد خان نه زه دغه پوښتنه کوم چې دغه وسایل خو چې کوم دي دا خو مخکې هم زمونږ والا ډېر زیات پنجاب ته تللی دي. نو دوی ته دغه سوچ څنګه ورغی چې دوی راوپاڅېدل او اول ځوانان راوپاڅېدل اوس یې ټول کامونه د زیلابنو ټول کامونه د ځان سره روان کړل. دغه سوچ او دغه فکر دوی ته څنګه ورغلو؟ وعلیکم سلام غنی الله امین. اول د تو ډیره شکریہ ادا کوم ټول ملګری ته اول دا پیغام ورکوم چې تاسو حقایق نیوز فالو کې صحیح تاسو وزري خبريار په ملاويږي. هغه نه بعد چې تیمه دا مسله راونه د نن په میریان تحصیل کې دغه جرګه شوې ده په دا کې مختلف ټول قومونه موجود دي. دا غنه دا ظاهره د کوم کې شعور غلای دی کوم وی شوی دی ډیره وجه او زه خو دغه کې دی چې د تعلیم واجبي چې تعلیم لشي هم شوی دی دغه په واجب باندې داخل کر به دور شو او په خپل حق او په خپل وسایل باندې و پیدله. د وحدت نیوز کتونکو د دې ملګرو ستاسو خبرې واورېدلې دغه ډېر کلیر دغه پیغام د حکومت ته یا د ریاست ته ورکوي چې تر څو هم د
د خیبر پښتونخوا چې کوم وسایل دي د نن ورځې نه پس په خیبر پښتونخوا کې څونه هم وسایل پیدا کیږي نو اول حق به د خیبر پښتونخوا خلکو ته پکې ملاویږي او که چېرته کې د خیبر پښتونخوا خلکو ته په دې کې حق نه ملاویږي تر هغې به زموږ وسایل چې کوم دي د پاکستان نورو صوبو ته یا نورو ضلعو ته کله هم نه درېمي. زه د ستاسو نه د کیمرمین فرهاد وزیر سره اجازت غواړم. د الله په امان.